دا د هغه ورکشاپ پای ورځ ده چې شپږ ورځې وړاندې په خوست کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې لخوا د یاد ولایت د بیلابیلو ریاستونو رئیسانو، آمرینو او ولسوالانو لپاره پیل شوی و چې څه کم 170 تنو پکې برخه اخیستې وه. د اصلاحات اداري مسؤلینو د ادارو ټولو مسؤلینو ته یاد سیمینار مهم وبله او زیاته کړه چې د رهبرۍ زده کولو په موخه به یاد ورکشاپ وروستی نه وي. ډیره زیاته اړتیا و دې ته، ځکه یو خو دې سره د مسؤلینو او د مامورینو وړتیا لوړیږي او بل به ولس ته او د نظام ته کما حقه خدمت وړاندې کړي. الحمدلله په ډېر ښه شان او په ډېر ښه ترتیب سره وسوله د برنامه او موږ سره ولایتي ادارې پوره همکاري په دې برخه کې کړې ده. دا د مرکزي ادارې یو پلان و چې په هر ولایت کې شپږ ورځنی ورکشاپ ټولو مسؤلینو ته او مامورینو ته آمرینو ته جوړ کړي. د ورکشاپ ګډونوالانو په خبره دا ډول ورکشاپونه کولی شي دوی په خپلو ادارو کې نیمګړتیاو ته متوجه کړي او په منظم ډول کارونه ترسره کړي. او دغه میګه څه زده کړل چې مخکې موږ نه وزده او الحمدلله د په وسیله به موږ کولای شو ان شاء الله چې په آینده کې خپل اداري چارې په منظم ډول ان شاء الله په اصول مخته یوسو او د ترڅو د ولس لپاره د خدمت یا جوړ شي. ډیره مثبته برنامه د اصلاحات اداري یا د ادارې د ظرفیت د لوړولو لپاره پکې د استادانو لخوا نه ډېرې لارښوونې وشوې. ان شاء الله الرحمن چې مسؤلین به سالمه او مثبته پیدا ځنې اخیستي وي. دغه برنامه چې وه د دې لپاره جوړه شوې وه چې څنګه وکولی شي یو مدیر ښه مدیریت وکړي، یو رئیس ښه ریاست وکړي او په خپلو کارونو کې څنګه پرمختګ وکړي. د خوست اداري اصلاحاتو مسؤلینو په وینا یاد ورکشاپ به د هیواد ټولو ولایتونو کې تطبیق شي چې د ظرفیت لوړونې، رهبرۍ، ادارې او مدیریت برخه کې به اداراتو کې مسؤلین خپل کارونه په منظم ډول ترسره کړي.